د رومیانو په نوم خط 3 باب. نو بیا يهودي څه غوروالی لري او د سنت کېدلو فایده څه ده؟ په هره معامله کې ډیره د ټولو نه لویه دا چې د خدای کلام هغوی ته وسپارلی شو. په دې څه که په دوی کې ځینې بې وفا آیا د دوی بې وفایۍ به د خدای وفاداري بې اثره کړي؟ هیڅکله نه. که هر ژوندی بني آدم دروغجن هم شي خو خدای به خامخا رښتونه وي. لکه چې په صحیفو کې موږ دا لولو چې ته دې په خپلو خبرو کې رښتونه وګرځئ او په خپل عدالت کې دې بری ومومې. خو بل سوال دا چې که چېرې زموږ بې انصافي د خدای د انصاف ښکاره کولو سبب کېدی شي نو بیا موږ پکې څه ویلی شو؟ آیا دا د خدای د لورې بې انصافي ده چې خدای په موږ غضب نازلوي؟ زه داسې د انسان په تور وایم هیڅکله نه. که چېرې خدای بې انصافه وي نو هغه به د دنیا عدالت څنګه وکړي؟ بیا دا که چېرې د خدای حقیقت هغه ته لا زیات جلال زما د دروغو په سبب ورکوي نو بیا دې د څه دپاره زه په خپلو ګناهونو مجرم کېږم؟ نو بیا ولې دې بد ونه کړی شي چې ښه پې څرګند شي؟ لکه چې ځینې په موږ دا تهمت لګوي چې موږ داسې وایو چې دوی مجرم وګرځولی شي نو دا بې انصافي نه ده. بیا نو څنګه؟ آیا موږ یهودیان څه هم د نورو نه ښه یو څه؟ نه، بلکل نه. ځکه چې موږ د مخکې نه دا الزام عاید کړی دی چې یهودیان او غیر یهودیان دواړه یو شان د ګناه په ولکه کې دي. لکه چې صحیفې وایي چې هیڅوک صادق نشته، یو هم نشته. داسې هیڅوک نشته چې پوهیږي، داسې هیڅوک نشته چې د خدای طالب وي. ټول ګمراه دي او د هیڅ کار نه دي. داسې هیڅوک نشته چې مهرباني کوي، نه هیڅوک نشته. د هغوی مرۍ د پرانیستې قبرونو په شان دي. هغوی د خپلو ژبو سره ټګي کوي. د هغوی په شونډو د مارانو زهر پراته دي او د هغوی خولې د ترخو خبرو او لعنتونو نه ډکې دي. د هغوی خپې د وینې تویولو پلو په دو دي. تباهی او بدحالۍ د هغوی په لارو کې دي. هغوی د سلامتۍ د لوی لارې نه اشنا دي او د خدای یره د هغوی په خیال کې نه راځي. موږ ته معلومه ده چې د شریعت ټول کلام د هغه چا دپاره دی څوک چې د شریعت د لاندې دی، د دې دپاره چې یو سړی هم څه عذر ونه لري او دغه شان ټوله دنیا د خدای په مخ کې مجرمه کړی شي. او یو سړی به هم په شریعت د عمل کولو د خدای په وړاندې صادق نه وي، ځکه چې شریعت خو صرف د ګناه د پیژندلو سبب دی. خو اوس د شریعت نه بیخي آزاد د خدای صداقت څرګند کړی شوی دی چې شریعت او نبیان دواړه د دې ګواه دي. یعنی د خدای له طرف نه صداقت چې په عیسی مسیح د ایمان په وسیله هغه ټولو ته ورکړی شي، یعنی هغوی ټولو ته چې په هغه ایمان راوړي. په دوی کې هیڅ فرق نشته ځکه چې ټولو ګناه کړې ده او د خدای د لویۍ نه محروم دي او ټول د خدای پر رحم ویړیا صادق کیږي. ولې چې عیسی مسیح هغوی خلاص کړي دي، ځکه چې خدای مسیح د دې دپاره مقرر کړی و چې د هغه د قربانۍ په کفاره او په هغه د ایمان په وسیله ګناهونه ووینځي او چې خپل صداقت ښکاره کړي. ځکه چې خدای صابر دی نو په تیرو شو ګناهونو یې څه غرض ونه لرلو، د دې دپاره چې په دې زمانه کې صداقت ښکاره کړي او دا ښکاره کړي چې هغه په خپله صادق دی او هر هغه سړی صادق ګڼي چې په عیسی مسیح ایمان لري. نو بیا فخر کول چرته؟ دا بې ځایه دي. په کوم سبب؟ د عمل کولو په وجه؟ نه، خو د ایمان په وسیله. موږ دا وایو چې خدای سړی د ایمان په وسیله صادق کوي، نه چې په شریعت د عمل کولو. آیا دا چې خدای یوازې د یهودیانو خدای دی، آیا هغه د غیر یهودیانو خدای نه دی؟ بېشکه چې هغه د غیر یهودیانو خدای هم دی، ځکه چې خدای یو دی او هغه به سنت شوي د ایمان په وسیله او ناسنته هم د ایمان په وسیله صادق کی. آیا د دې دا مطلب دی چې موږ د ایمان په وسیله شریعت بیا سره کوو؟ هیڅ کله نه، بلکې موږ خو شریعت مضبوطوو